منډۍ له چا ډکه ده؟ ټولې سواتیانې نه دي پکې ناستې؟ ډېر د غیرتي خلک ځان ته وایه چې پاکستان بیرغونه م لګولي دي. وروره د هېچا ته یې ناموس و غیرت نه دی ور پرېښی. کوټیوال ته م وایم چې په 300 کاله دي د ښار په ښار کې امن ده او 300 کاله د ښاري ژوند کړی ده. اوس هم په خټینو کورو کې اوسېږي. د خیرن زو اوس یې مغه اول ټاپ کلاس ژورنالیست دی وروره، اوس هم لکه خر په خاورو کې رغړي. جمال ترکی تا یو هم نه یاستې دی، یو هم نه ده دلته توره کړې، نه ولاکه په وزیر کې سړیتوب پاتی، نه ولاکه په افریدي کې پاتی، نه ولاکه په خلیل کې پاتی، نه ولاکه په داودزي کې پاتی، نه ولاکه په اڅکزي کې پاتی، نه ولاکه په سلیمان خیل کې پاتی. له ټولو یې ښځې بوتلې، له ټولو یې عورت یې جوړ کړی، د ټولو په معدنیاتو چورګډ دی، ټولو په ناموسونو چورګډ ده. ورسه زه به تا د خپل هغه درته وښیم که نه ولاکه په خټک کې انسانیت پاتی. زه به تا ته خپله د پېښوري هغه بلاګر څه نومېږي یوټیوبر چې پنجاب ته تللی ده، د پنجاب کومه ضلع ده نه پوهېږم، د جنوبي پنجاب کومه ضلع ده، هلته یو په کورو کې په پښتنې ښځې دي د وینځو په حیث استعمالیږي. بیا یو کور ته ورځي، هلته یوه پټاني ده، دوی پټاني بولي. هغه پنجابی ورته وایي یہ ادھر رسم ہے، وایي په هر کور کې وایي پټاني خلک راولي دلته د وینځو کار جنې اخلي، د وینځو کار جنې اخلي، د کور کار هم پې کوي، میخ هم پې لوسي، جنسي تجاوزونه هم پې کوي. دا خو زه نه درته وایم، دا خو د یوټیوب درته وایي. کوم حیثیت یې در پرېښی د ماشومان مو ټول هلته په د ماشومانو د خرڅلاو بازار مو په بنو کې نه ده لګېدلی. ماشومان په بنو بازار کې ماشومان نه خرڅېږي. دوی راسو وروره، دوی دلته بېرته راسي نورو ته پیغور ورکوي، هغه له دې خوا پیغور ورکوي، دا له دې خوا پیغور ورکوي. یو ته ولاکه یا عزت تر پاته یا ولاکه ناموس تر پاته یا ولاکه غیرت تر پاته یا ولاکه هویت تر پاته یا ولاکه ژبه در پاته.